هر جفت تابع یوه په یوه نه ده. هر جفت تابع چې موږ تاسې ولرو هغه یوه په یوه نه جفت تابعګانې یو په یو نه دي. دا قطعي مسله ده. دلیل یې آیا موږ تاسې په جفت تابعګانې کې ویلی یو که نه؟ که چیرې یو تابع جفت وي نو د دې تابع آوټپوټ باید د اکس دپاره او د منفي اکس دپاره باید برابر راسي. دا خبره موږ کړې. او اوس تاسې وایاست اکس او منفي اکس مختلف عادات دي؟ بالکل مختلف دي. مثال که اکس یو وي منفي اکس منفي یو دی، که اکس منفي لس وي منفي اکس مثبت لس دی. نو دا خو مختلف عادات راله. نو د مختلف عادات دپاره آوټپوټ برابر کاملا د تعریف په مسله کې راغی. دا هیڅکله یو په یو نه ده. اکس او منفي اکس یو د بل سره څه شي دي؟ اکس او منفي اکس یو د بل سره خلاف دي، متفاوت دي، غیر مساوي دي، مګم آوټپوټ یې څه شي راغلی؟ دغه د جفت تابعګانو مسله وه چې موږ تاسې بیان کړې وه. نو ځکه جفت تابعګانې یو په یو نه وي. چې اوس سوال دا دی چې تاکې تابعګانې څنګه دي؟ تاکې تابعګانې کیدای سي یو په یو وي، کیدای سي چې یو په یو نه وي. مطلب دا دی چې د تاکو تابعګانو دپاره قطعا نسو ویلی چې دا یو په یو دي. نو تاقه تابع کیدای سي یوه په یوه وي او یا یوه په یوه نه وي. د جفتو تابعګانو دپاره قطعا دا خبره موږ ویلی سو چې جفت تابع نه ده یوه په یوه. اما د تاک دپاره مطمئن نه یو. د دواړو حالاتو امکان موجود دی. کیدای سي یو په یو وي، کیدای سي یو په یو نه وي. نو که زما څخه څوک پوښتنه وکړي چې په دې کې خو اکس و منفي اکس چې نابرابر دي، دا چې نابرابر دي خو د دوی آوټپوټ هم نابرابر رالی. د اکس دپاره څه راتلی؟ د اکس دپاره آوټپوټ څه راتلی؟ اف اکس. د منفي اکس دپاره آوټپوټ څه راتلی؟ منفي اف اکس. نو خو دا نابرابر دي. ګوري دلته موږ تاسو په تاکه تابعګانو کې د اکس و منفي اکس تضمین کړی دی چې دوی به یو د بل خلاف راځي. د هر دوه اکسونو تضمین مو نه دی کړی. هغې خبره ده که نه؟ د هر دوه دانو اکسونو تضمین موږ نه دی کړی. صحیح ده چې د اکس او منفي اکس آوټپوټ نابرابر راغلی. اما د اکسو د 5 اکس د څنګه دی؟ مثال که دا 3 وي دا منفي 3 دی، د 3 منفي 3 آوټپوټ نابرابر دی. اما د 3 4 د څنګه دی؟ د 5 0 د څنګه دی؟ په دې خو نه یو خبر. زه به تاسو ته تاکه تابع ولیکم. موږ تاسو پرون کار ورباندې وکړی. اف اکس مساوي دی په اکس مکعب منفي اکس. دغه تاکه تابع ده. موږ پرون کار کوي، تاسو هم کار ورباندې کولی سئ. زه په دې کې اکس ته قیمت ورکوم 0، آوټپوټ څو رالی؟ 0. زه په دې کې اکس ته قیمت ورکوم 1، آوټپوټ څو رالی؟ آوټپوټ رالی 0. اغېزدی که نه؟ او که منفي 1 هم قیمت وضع کوي آوټپوټ څو راځي؟ دا ځای مثبت 1 کېږي، دا ځای منفي 1. اوس وګورئ د مختلفو اکسونو دپاره آوټپوټ څنګه راغی؟ یو شان راغلی دی که نه؟ دا تابع قطعا یوه په یوه نشي کېدی. اما تاکه ده. نو د تاک دپاره مطمئن یو، اما د جفت دپاره دایما مطمئن یو چې دا یوه په یوه نه وي.